ګرانو ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خدای تعالی دې وکړي چې تاسو په ټول راته روغ جوړ وئ او د صحت جامې به مو پرته نه وي ملګرو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو سره د مارکیټ اپډیټ په هکله معلومات شریکوم کوم ډول حرکتونه رامنځته کیدلی سي د بیټکوین لپاره د الټکوینونو لپاره په اوږدمهاله توګه او په لنډمهاله توګه کوم حرکتونه رامنځته کیدلی سي او مهم کوینونه کوم دي چې موږ کولی سو په همغه کې سرمایه ګزاري وکړو او د ځان سره یې هولډ کړو د دې ترڅنګ 2026 کال په هکله به هم نظریات شریکوم او همدارنګه راتلونکو کلونو کې هم د بیټکوین او نورو الټکوینونو مهمو او یا ټاپ الټکوینونو په هکله خپل نظر در سره شریکوم د دې ترڅنګ موږ د مهمو یا د لویو ټریډرانو او اقتصاد پوهانو نظریاتو ته هم کتنه کوو چې هغوی کوم نظر ورکړی ده مارکیټ په کومه خوا ځي 2026 کال به څنګه یو کال وي د نورو کلونو په پرتله السیزن په هکله به هم یو څه معلومات در سره شریکوم چې ولې رامنځته نه سو او کله د دې رامنځته کېدو هغه احتمالات یې کوم دي نظر اوسنیو ډیټاو ته هر دغه تحلیل چې موږ کوو د اوسنیو ډیټاو پر اساس باندې یې کوو که چیرته ډیټاوې بدلیږي کیدلی سي موږ اټکل هم ورسره بدل کړو راځو په دې ویډیو کې دغه ټول معلومات در سره شریکوم او ویډیو تر پایه پورې راسره وګورئ او هغه کسان چې زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د دې ترڅنګ که چیرته ټلګرام چینل کې نه یې جوین سوي زموږ سره ټلګرام چینل کې هم جوین کیدلی سئ او دغه ویډیو چې زه هر وخت له تاسو سره شریکوم له خپلو ملګرو سره یې شریک کوئ او کمنټ ورته کوئ که کومه پوښتنه وي زه ځواب درکوم ښه ملګرو موږ ټریډینګ ویو راخلاص کړی ده په هفتهوار ټایم فریم کې د بیټکوین قیمت ده موږ د دې لپاره یو انډیکیټر هم اضافه کوو دلته لیکو EMA EMA کې دا مووینګ ایوریج ایکسپوننشل په همدې باندې کلیک کوو کله چې په دې باندې کلیک وکړو نو دغه کرښه به اډ سي دلته اوس سیټینګ برخې ته راځو EMA 50 کرښه اډ کوو موږ ښه 50 کرښه موږ دلته اډ کوو دې ترڅنګ موږ دلته کالر ایم یو څه چینج کوو دغه برخه کې بیرته اوکې باندې کلیک کوو اوس زیاتره سې نظر ورکړی ده د همدغه د بیر مارکیټ لپاره د بیټکوین لپاره چې ډیر احتمال سته 2026 کال یو بیر مارکیټ واوسي یو لامل یې همدغه EMA کرښه ده زیاتره کسان په دې مسایلو ډیر باور نه لري دا EMA کرښه او د یا مثال RSI د MACD انډیکیټر ده دغه انډیکیټرونو باندې دومره خاص باور نه لري خو ولې په اوږدمهاله توګه زما په نظر باندې ډیر لوی تاثیر درلودلی سي موږ یې مثالونه په تیر کې هم کتلی سو که چیرته دغه پیښې د 2022 کال د 2022 کال د نومبر په 22مه نیټه باندې دغه حالات د اوسنیو حالاتو سره پرتله کړو نو عیناً په هماغه شکل باندې یو پیښه رامنځته کیدونکې ده دلته اوس که چیرته وګورو بیټکوین دغلته ډبل ټاپ هم جوړ کړی ده دلته هم یو څه ډبل ټاپ جوړ کړی ده دلته بیرته بیرش پلک پاترن رامنځته شوی ده او دلته هم بیرش پلک پاترن رامنځته کیدونکی ده دلته که چیرته وګورو د EMA 50 کرښې پورې بیرته د بیټکوین قیمت پورته خواته تللی دا یو څه رانږدې کوو تر څو ویې دقیق ډول باندې ښه دلته تقریبا قیمت تر 22,890 پورې راغورځېدلی بیرته د ریټیسټ په خاطر باندې تر څو دغه کرښه بیا ریټیسټ کړي نو قیمت تر 40,800 پورې بیرته پورته تللی ده عیناً په همغه شکل سره بیټکوین له دغه کرښې څخه لاندې ډراپ شوی ده ښکته راغلی ده هر وخت چې دغه کرښه ماتیږي او د ډیر وخت لپاره د دغه کرښې لاندې پاتې سي نو امکان شته چې موږ ښکته خوا حرکتونه وګورو کیدای سي دغسې یو پاترن رامنځته کړي مثال دغسې یو پاترن موږ د پاترن رسموو یو پاترن دغه بیرش پلک پاترن چې موږ ورته وایو نه پوهېږم دا کې ماوس کې کومه ستونزه ده که اپلیکیشن کې هم دغه ستونزه ده دغسې یو پاترن مثال د بیټکوین لپاره موږ رسم کوو شاید دغسې یو حرکتونه په بیټکوین کې رامنځته سي دغه تقریبا تر 1,50,000 پورې د بیټکوین قیمت لاړ سي او له هغه وروسته ښکته خواته حرکتونه رامنځته سي یعنې تر دغه ساحې پورې لومړی ټارګټ به زموږ او تاسې 15,000 وي دغه ساحه له هغه وروسته ټارګټونه به زموږ او تاسې دغه ساحه وي یعنې 18,000 او د 52,000 ترمنځ خو ډېر احتمال شته
چې مونږ د بیټ کوین لپاره دغه ساحه وګورو، یعنې تر دې ځای پورې د بیټ کوین قیمت راوغورځېږي او له دې برخې بیرته پورته خواته حرکت وکړي، له دغه برخې بیرته پورته تقریبا 88 ترسره کړي. خو دا پلان چې دا اوږدمهاله پلان ده، یعنې نظر اوسنیو ډیټاو ته که چیرته وګورو نو بیټ کوین په بیرش حالات کې قرار لري. دلته اوس موږ یو بله کرښه هم اډ کوو تر څو د هماغه له نګاه نه هم وګورو چې د هماغه له نګاه نه څنګه ده. مووینګ ایوریج ایکسپوننشل بیرته اډ کوو، دلته راځو سیټینګ برخې ته، دغه برخه کې مثال سور رنګ مو هر رنګ چې تاسو انتخابوئ مشکل نشته. ښه، نو ما 200 کرښه انتخاب کړله. که چیرته وګورو EMA 200 کرښه تقریبا په 60,000 کې قرار لري. کیدلی شي دغسې حرکات رامنځته شي د یو څه وخت لپاره له دې کرښې هم لاندې قیمت راسي او بیرته پورته خواته حرکات ترسره کړي. راځئ دلته یو څه نمونې هم ګورو. که چیرته وګورو دغه برخه کې تقریبا د بیټ کوین قیمت په دغه ځای کې د 2022 د مې په 15 تاریخ له EMA 200 کرښې هم ښکته خواته د یو څو اونیو لپاره لاندې راغی او بعد له هغه کله چې له دې دواړو کرښو پورته خواته راغی نو قیمت په تیزۍ سره پورته لاړ یا په چټکۍ سره پورته لاړ. نو اوس امکان شته چې موږ دغه کرښه وګورو، یعنې احتمال ډیر د دې ده که چیرته دغه EMA 50 کرښې ته په هفتهوار ټایم فریم کې موږ توجه وکړو، امکان شته چې تر همدغه ځایه پورې راوغورځېږي او بیرته پورته خواته حرکتونه رامنځته شي. خو بیا هم که چیرته مثال د دغه نه ټولو نه تېرېږو، که چیرته داسې یو حالات رامنځته شي، دا ریسټ کومه تر څو دا چارټ ټول معلومات بیرته له سره کوو. ښه، اوس که چیرته د بیټ کوین قیمت راسي دغسې یو حرکات رامنځته شي په بیټ کوین کې، دلته دا EMA 50 کرښه ماته کړي او د څو هفتو لپاره یا د څو ورځو لپاره په همدغه ځای کې پاتې شي، امکان شته بیرته پورته خوا حرکتونه رامنځته شي. یعنې که چیرته دغه کرښه ماته شي، دغه کرښه ماته شي پورته خواته بیټ کوین بریک آوټ وکړي، نو کې ډیر امکان شته چې بیا یو ETH په بیټ کوین کې وګورو د 2016 کال په Q1 کې یا Q2، یعنې مثال لومړیو دریو یا لومړیو شپږو میاشتو کې. دا حالات د بیر مارکیټ لپاره کوم نظریات چې د لویو تحلیلګرانو دي ما چې کوم معلومات راټول کړي دي د هغوی په نظر باندې احتمال ډیر د بیر مارکیټ دی، یعنې په 2026 کال کې به یو بیر مارکیټ رامنځته کېدونکی ده. بل دلته که چیرته موږ وګورو، زه دغه بیرته له منځه وړمه، که چیرته موږ دلته وګورو له بل اړخه دغه چارټ تحلیل کړو، کیدای شي دغسې یو حرکات رامنځته شي او دغسې ښکته خواته حرکات رامنځته شي. دلته اوس دغه پاټرن ته موږ کوم نوم ورکوو؟ دغه ته موږ هیډ ان شولډر، ګوره دا یوه د بله شولډر او دغه هیډ، صحیح ده، یعنې سر. په دغسې حالاتو کې که چیرته دغه ساحه ماته شي یا بریک شي نو کیدلی شي د بیټ کوین قیمت ښکته خواته حرکات ترسره کړي. یعنې که چیرته دا کرښه ماته شي نو امکان ډیر شته چې موږ دغه ساحه وګورو. نو دا هم یو بیرش پاټرن دی، یعنې که چیرته موږ د پرایز اکشن له نګاه نه وګورو، که چیرته دغلته یو تر دغه ځایه پورې د بیټ کوین قیمت 1,000 شاوخوا پورې لاړ شي نو له هماغه ځای څخه امکان شته چې بیرته ښکته خواته حرکات رامنځته شي، ځکه بیرش پلک پاټرن ده. عیناً په 2021 کال کې هم همدغسې یو حالات رامنځته شوی، ولې هغلته یو څه توفیر په دې کې و چې دلته ډبل ټاپ رامنځته شوی. خو که چیرته دغه په همدې ساحه کې وای، یعنې د بیټ کوین دغه قیمت تر همدې ساحه کې وای، دلته دا هیډ راته دا هم تقریبا د هیډ ان شولډر پاټرن ته ورته یو پاټرن ده، خو دا بیخي عیناً د هیډ ان شولډر پاټرن ده او کیدلی شي دغسې یو حرکات په مارکیټ کې رامنځته شي. د بیرش مارکیټ لاملونه چې دوی وړاندې کړي دي په ټوله کې دوی اول د سود نرخونو په هکله غږېدلي یا انټرست ریټ چې د امریکا مرکزي بانک لخوا کنټرولېږي، د هغوی د معلوماتو پر اساس باندې د سود نرخونو کچه یا د انټرست ریټ کچه
اوس هم په 3.15% کې قرار لري. که چیرته موږ په دغه السیزن کې وګورو، کله چې په دغه وخت کې السیزن رامنځته سي، یعنې الکوینونه هم پمپ وکړو، بیټکوین هم پمپ وکړو، د دې ترڅنګ دغه وخت کې 2020 کال کې که چیرته موږ وګورو، په دې وخت کې د انټرست ریټ له حده ډیر کم کړل سو. کله چې د کرونا وایروس رامنځته سو، له هغه وروسته اقتصادي وضعیت ډیر خراب سو. نو په مارکیټ کې د انټرست ریټ دغه د امریکا مرکزي بانک لخوا د انټرست ریټ تقریبا په صفر کچې ته راښکته سوی و، یعنې دوی په ډېر اندازه باندې د سود نرخونه راکم کړي وو. ولې اوس حالاتو کې که چیرته وګورو، یو خو د پیسو چاپ نه ترسره کیږي، یعنې په اوس وختونو کې په رسمي ډول باندې د امریکا د مرکزي بانک لخوا د پیسو چاپ نه ترسره کیږي. که چیرته د پیسو چاپ نه ترسره کیږي، د سود نرخونه په لوړه کچه باندې پاتې کیږي لکه اوس یې پاتې دي، نو امکان ډیر دی دې چې موږ السیزن ونه ګورو. خو بیا هم یو څه خوشبیني موږ لرو د دې لپاره. داسې اټکل کیږي چې کیدلی سي د 2021 کال په څیر باندې، د 2022 کال په څیر باندې دغه وخت نه وي، ځکه چې په 2022 کال کې الکوینونه ټاپ کې قرار درلود، یعنې لوړ قیمتونو کې وو، او بیټکوین هم تقریبا ښه قیمت یې ټچ کړی و، تر 9.80 پورې تللی و، او له هغه وروسته ښکته خواته حرکت رامنځته سو. هم په الټکوینونو کې ښکته خواته حرکت رامنځته سو، او هم په بیټکوین کې ښکته خواته حرکت رامنځته سو. نو اوس امکان د دې سته، موږ راځو دلته یو چارټ اضافه کوو، د بیټکوین ډومیننس دغه چارټ اضافه کوو، BTC ډاټ ډومیننس. صحیح ده؟ ښه، که چیرته موږ د بیټکوین ډومیننس وګورو، د تیر وختونو سره یې پرتله کوو، یعنې دا ډیټا پخوانیو وختونو سره پرتله کوو، نو که چیرته له دغه وخت سره پرتله کوو، په لومړي سر کې دغسې یو حرکت رامنځته سو، یعنې دا کرښه بریک سوله. عینا همغسې یوه پېښه اوس هم رامنځته کېدونکې ده. دلته اوس دا بریک سوې ده. موږ کیدلی سي دغسې یو حرکت نظر همغه وختونو ته وګورو، دغسې یو حرکت رامنځته سي، دغسې تر دغه ځای پورې، او بیرته ښکته خواته حرکت وکړي. نو زما په نظر باندې امکان ډیر د دې چې الټکوینونه په همغه اندازه باندې خراب نه سي لکه څنګه چې بیټکوین خرابېږي، یعنې ډیر لوی ډراپ کوي. که چیرته وګورو الټکوینونو ډیر زیات ډراپ کړی دی، یعنې تر ټولو هغه لو برخې ته راغورځېدلي دي. تقریبا څو کاله مخکې چې کوم الټکوینونه، یعنې په سلو کې 90% الټکوینونه په همغه قیمتونو کې قرار لري لکه څنګه چې تیرو څو کلونو کې وو. نو یعنې هغه د لیست کې ځینې کوینونه خو د لیست کېدو څخه هم ښکته سوي، هغه د لیست کېدو قیمت چې مثال $5 وو، اوس د لیست کېدو له قیمت څخه هم ښکته سوي، 4 3 یا $2 یا له دې هم ښکته سوي دي. نو کیدلی سي موږ په الټکوینونو کې داسې نه ده چې کیدای سي همدغسې السیزن شروع سي. زما په نظر باندې ممکن په لومړي سر کې موږ یو څه پمپ وګورو، بعد له هغه وروسته په الټکوینونو کې یو ډمپ رامنځته سي. خو خوشبیني ډیره ده، یعنې زما په نظر باندې کیدلی سي په الټکوینونو کې یوه ښه ریلي رامنځته سي، یعنې یو ښه پمپ رامنځته سي، او له هغه وروسته بیټکوین او الټکوینونه ښکته خواته حرکت ترسره کړي. که چیرته وګورو دلته EMA 50 کرښه بریک سوې وه، دلته هم اوس بریک سوې ده، نو یعنې دا د بیریش والي باندې دلالت کوي. او بل که چیرته وګورو دلته هم هیډ اینډ شولډر پاټرن رامنځته سوی ده. هیډ اینډ شولډر پاټرن په څه رامنځته سوی؟ ګوره، یو ټاپ دغه شولډر سوه، دغسې یو بل شولډر به رامنځته سي، او دغسې دا هیډ سو، نو دا هم تقریبا شولډر ده. خو امکان شته چې موږ د بیټکوین په ډومیننس کې هم یو څه اندازه پمپ وګورو، او له هغه وروسته جمپ رامنځته سي. زموږ او تاسې لومړنی ټارګټ به همدغه ځای وي، 55، ورپسې تقریبا 51%، بیا 40%. په دې کې به چې بیټکوین هم راوغورځېږي، د بیټکوین ډومیننس هم راوغورځېږي، زما په نظر باندې ممکن الټکوینونه کوم خاص پمپ ترسره نه کړي، ځکه د بیټکوین د پمپ سره د بیټکوین ډومیننس هممهاله که چیرته ډراپ وکړي، په دې سره الټکوینونه ډیر لوی اندازه پمپ ترسره کولی سي. که چیرته د بیټکوین ډومیننس پورته حرکت ترسره کړي او د بیټکوین قیمت ښکته خواته راځي، په داسې حالتونو کې الټکوینونه بیخي د صفر سره ضرب کېږي. ښه مثال یې څو هفتې وړاندې
په دغه برخه کې وو. د بیټکوین ډامیننس په تیزۍ سره تر 53 تقریبا 5350 وکړ 5350 پورې لاړ او الټ کوینونه تقریبا لو برخه ته راوغورځېدل. هغه الټ کوینونه چې قیمت یې $7 $8 او د هغوی قیمت تر $3-4 پورې راغی، یعنې ناڅاپي او لوی ډراپ رامنځته شو په الټ کوینونو کې. نو اوس که چېرته مثال دغسې یو حرکات رامنځته سي د بیټکوین په ډامیننس کې پورته خواته او د بیټکوین ډامیننس له هغه وروسته ښکته خواته حرکت ترسره کړي، په داسې وخت کې بیټکوین هم ښکته خواته حرکت وکړي، نو په الټ کوینونو باندې به یې اغیزه ډېره کمه وي، یعنې بیخي کم تاثیر به ورباندې ولري چې الټ کوینونه دې ډراپ وکړي. کم الټ کوینونه به راوغورځېږي، یعنې امکان شته چې راوغورځېږي، بیټکوین به هم راغورځېږي. که چېرته تیرو پیښو سره موږ یو څه پرتله وکړو، په تیرو وختونو کې پیښې هم رامنځته شوې وي. عیناً که چېرته همغسې یو سیاسي پیښه یا اقتصادي پیښه یا دغسې یو مرض لکه کرونا وایرس چې رامنځته شي، دغسې یو پیښې رامنځته کېږي، نو بیا موږ دغه اټکل کولی شو چې د بیټکوین په ډامیننس کې همدارنګه د بیټکوین ډامیننس ممکن یو څه لوړ لاړ شي، خو د بیټکوین قیمت او د نورو الټ کوینونو قیمتونه شاید ډېر لوی ډراپ وکړي، ډېره اندازه باندې راوغورځېږي. یعنې دا امکان شته، هر څه امکان لري. خو نظر اوسنیو ډیټاو ته زما په نظر باندې زما نظر همدا دی چې کېدلی شي موږ په مخکې له دې چې ډراپ وګورو په الټ کوینونو کې، کېدای شي موږ په الټ کوینونو کې یو ښه قوي پمپ وګورو او بعد له هغه وروسته کله چې بیټکوین هم ټاپ سي، یعنې بیټکوین تر 1,05,000 1,09,000 پورې لاړ سي، یا د ریټیسټ په خاطر باندې EMA50 کرکټ ریټیسټ کړي او له هغه وروسته به ښکته خواته حرکتونه رامنځته شي. بل موږ رینډر کوین لرو. رینډر کوین ما مخکې دې هکله له تاسو سره معلومات شریک کړي وو چې دا د ارټیفیشل انټیلیجنس یا AI کوینونو له جملې څخه ده، او که چېرته اوسنی قیمت یې وګورو ډېر یو د وروستۍ کچه که چېرته موږ وګورو ورته ډېر لوی اندازه ډراپ یې کړی ده. یو ورځني ټایم فریم ته راځو، نو تقریبا دغه قوي سپورټ کرښه ده د رینډر کوین لپاره. زما په نظر باندې، زما خپل شخصي نظر همدا ده چې کېدلی سي د رینډر لپاره له همدغه ځای څخه پمپ رامنځته سي، ښه، یا یو له دغه برخې پمپ رامنځته کېدلی سي. راځو دا یو څه دلته کوو، له دغه ځای څخه ډېر د پمپ احتمال شته چې د رینډر کوین پمپ وکړي، تقریبا تر $4 $4.5 او ان تر $5.5 پورې لاړ شي د رینډر کوین. او بل دا د اوږدمهالې سرمایه‌ګذارۍ لپاره هم مناسب کوین ده، یعنې که چېرته وګورو موږ کولی شو په اوږدمهال لپاره یې له ځان سره رینډر کوین واخلو. همدارنګه د دې په هکله ما تاسو ته معلومات مخکې هم درکړي وو، که چېرته الټ سیزن شروع سي امکان د دې ډېر شته چې ETH به ترسره کړي، یعنې $14 څخه به هم ډېر پورته کېږي، او دا به ګورو، حتما به یې ګورو. الټ سیزن که اوس یې نه ګورو تقریبا شاید موږ د 2026 کال له نیمایي هاخوا وګورو، یعنې ډېر احتمال د دې شته چې د 2026 کال له نیمایي هاخوا یا د 2026 کال وروستۍ برخه کې هغه الټ کوینونه یو لوی پمپ رامنځته سي، او تر 2020 کال هم ادامه پیدا کړي، 28 کال هم همدغسې، یعنې 2026 کال نظر اوسنیو ډیټاو ته، اوسنیو نظریاتو پر اساس باندې چې لویو ټریډرانو اټکل کړی ده یا اقتصاد پوهانو اټکل کړی ده، دوی یې بیر مارکیټ بولي، یعنې 2026 کال یو بیر کال ده د مارکیټ لپاره. نو کېدلی سي موږ تر دغه ځای پورې هم قیمتونه وګورو، یعنې کېدای سي 0.5 یعنې $0.5 پورې هم د دې قیمت راوغورځېږي او له هغه وروسته ETH ترسره کړي. خو ولې دا داسې نه ده چې مثال موږ دې په څو ورځو کې وګورو تر دغه ځای پورې راسي؟ زما په نظر باندې ممکن په ټولو الټ کوینونو کې، خصوصا دغه ټاپ الټ کوینونو کې هم قوي پمپ رامنځته سي، بعد له هغه موږ ډراپ لیدلی سو. بل راځو موږ مهم کوین چې الټ کوینونو ټول حرکات د ETH یا ایثیریم پورې تړلی ده. ایثیریم راځو، ایثیریم لپاره کومې سناریوګانې شتون لري؟ ایثیریم لپاره زما خپل شخصي نظر همدا ده چې کېدلی سي موږ په ایثیریم کې تقریبا تر $4,000 یا $3,600 $800 پورې لومړی یو پمپ وګورو، بعد له هغه به
ښکته خوا قیمتونه بیا یو ځل ګورو که چېرته بیټ کوین هم ډراپ وکړو او نور مارکیټ هم، نو امکان ډېر د دې شته چې مونږ دغسې یو حرکت وګورو. دغسې یو حرکت وګورو په مارکیټ کې د ایتیریم لپاره بیرته ښکته خواته حرکت ترسره کړي. یعنې تقریبا دغسې تر 1900 $2000 یعنې تر دغه لو پورې راغورځېدلی چې زما په نظر باندې تر دغه ځای پورې که چېرته بیټ کوین هم ډراپ وکړو نو امکان بیا ډېر دغسې یو سناریو شته چې رامنځته شي. یعنې دا د بیټ کوین پورې هم تړلی ده، دغسې نه ده چې مثال ښکته دې راشي بیخي غیر له دې چې بیټ کوین ډمپ وکړي. که چېرته بیټ کوین ډمپ کوي بیا امکان ډېر شته چې دغه سناریو تکرار شي او ډېر احتمال د دې شته چې 2026 کال کې بیر مارکیټ شتون ولري. باید له دې چې تر همدغه ځای پورې د بیټ کوین قیمت راوغورځېږي، لومړنی ټارګټ به زموږ او تاسې تقریبا دغه $2000 شاوخوا وي. اول خو دا $140 $2000 او له هغه وروسته زموږ او تاسې ټارګټ $1400 ده. بل له دغه ځایه بیا ETH مونږ کتلی شو، له دغه ځای څخه به یعنې کیدای شي داسې یوه پېښه رامنځته شي. دغه اقتصاد پوهان چې نظریات یې ورکړي دي دوی خپله دغه ټولې ډیټاوې تحلیل کوي، یعنې ډېر اقتصاد پوهان ډېر تحلیلګران په دې اند دي چې په مارکیټ کې یو قوي ډراپ را روان ده. خو زما په نظر باندې ډراپ به رامنځته کېږي، خو مخکې له ډراپه مونږ کېدلی شي یو ښه پمپ په ټولو کوینونو کې ایتیریم کې په بیټ کوین کې وګورو. دا زما خپل شخصي نظر ده، کېدای شي همدغسې هم نه شي، ولې امکان ډېر د دې شته. او بل ایتیریم او همدارنګه بیټ کوین همدارنګه سولانه دا د اوږدمهالې سرمایه ګذاري لپاره بهترین کوینونه دي. که چېرته یې مونږ د څو کلونو لپاره هم اخلو زما په نظر باندې مونږ تاوان نه کوو. د ایتیریم لپاره لږ تر لږه ټارګټ د 2026 کال پای او د 2027 کال په شروع کې زما په نظر باندې ټارګټ به $5000 د دې څخه وراخوا کېدای شي که چېرته سیزن شروع شي 8000 لزره تر 1400 پورې ښه په اسانۍ سره تللی شي. دا په یاد ولرئ. اوس به مارکیټ ډاون وي، حالات به همدغسې خراب وي. هغه کسان چې صبر لري سرمایه ګذاري ته یې زړه وي په دغه مارکیټ کې د تاوان څخه وتلې خبره ده. ډېر احتمال د دې څه مثال موږ ښکته قیمتونه وګورو، تر دغه ځای پورې قیمتونه وګورو $1500 یا د 900 یا تر $1000 پورې د ایتیریم قیمت وګورو، خو دا باید هیر نه کړو چې داسې یو ناڅاپي او قوي پمپ په مارکیټ کې رامنځته شي، خو وخت نیسي. یعنې په اوسنیو شرایطو کې داسې کم امکان شته. که چېرته د فدرال ادارې خپل هغه پرېکړې ته تغیر وکړو، د ډالرو چاپ په رسمي ډول پیل شو، امکان شته موږ قوي پمپ په التکوینونو کې وګورو. او بل دا باید په یاد ولرو که چېرته موږ اوږدمهاله سرمایه ګذاري کوو نو غیر له ایتیریم او بیټ کوین او زما په نظر باندې یو څه سولانه دا بهترین کوینونه دي چې موږ یې له ځان سره واخلو. او بل چې دا لینک کوین هم بهترینه پروژه ده، کولی شو موږ یې ځان سره وساتو واخلو. سی کوین هم تر ټولو هغه ټیټې کچې ته راغورځېدلی ده، که چېرته وګورو یعنې ډېر یو قوي ډراپ یې کړی ده. په اوس مهال که چېرته وګورو سی تقریبا یو بله لویې هم جوړه کړې ده. د لیست کېدو قیمت یې یعنې تقریبا لیست کېدو قیمت همدغه ځای پورې راغورځېدلی ده، تر دغه ځای پورې راغورځېدلی ده. زما په نظر باندې که چېرته د التکوینونو ریلې پیل شوله نو د سی قیمت تر 0.10 پورې په اسانۍ تللی شي. که چېرته بیا مارکیټ وضع خرابېدله نو دغسې یو حرکت ممکن بیرته رامنځته شي. کېدای شي موږ یو پمپ وګورو په مارکیټ کې تر همدغه ځای پورې، که چېرته موږ ټرینډ لاین رسم کړو دغسې یو حرکت رامنځته کېدلی شي تر دغه ځای پورې د سی قیمت راتللی شي او بعد له هغه بیا پمپ کېدلی شي، یعنې که چېرته مارکیټ ډراپ وکړي. بل ډاټ کوین ده چې له ډېر وخت په ډاون کې ده، پتوس ده، ښه قوي پروژه ده. دا په یاد ولرئ اوس چې دغه کوم کوینونه ډاون دي دا به یو قوي پمپ کوي، خو هغه کسانو ته به دا ګټه ورکوي چې هغوی صبر لري د ډېر وخت لپاره دوی پکې سرمایه ګذاري کوي. د لینک کوین لپاره هم همدغسې یو سناریو ده چې تر دغه ځای پورې ممکن رامنځته شي، یعنې که چېرته د لنډمهاله سرمایه ګذاري کولی شو له ځان سره یې واخلو.
او همدارنګه مونږ ټوټال 3 هم ګورو. ټوټال 3 عیناً څنګه چې بیټ کوین حرکت تر سره کوي په هماغه شکل سره دا ټوله سرمایه ده یعنی په کریپټو مارکیټ کې د بیټ کوین په شمول باندې ټول دي. اوس ټوټال 2 ګورو یعنی ایتیریم او دغه نور کوینونه. ښه ټوټال 3 کې یعنی دغه ټول راځي 2 کې بیټ کوین او دغه ته راځو. نو دا ټوټال 3 هم عیناً د هماغه بیټ کوین سره هممهاله یا که چېرته وګورو هماغه ته ورته یو حرکتونه رامنځته سوي دي. یعنې ټول مارکیټ که چېرته وڅېړو ویې ګورو ډاون ده، ډېر ښکته روان ده. خو مخکې د دې چې یو بل ډاون خواته موږ حرکات وګورو زما په نظر باندې یو ښه قوي پمپ په ټولو کوینونو کې رامنځته کېدلی سي. او بل د لنډمهال لپاره هم موږ پروژې لرو. ما له تاسو سره مخکې هم هلته شریکي کړې دي. کولی شئ ما اوږدمهال لپاره هلته یادونه کړې. ولې زما په نظر باندې کېدلی سي دغه پروژې ښه قوي پمپ ترسره کړي. یعنې په لنډ وخت کې هم دا قوي پروژې دي، دومره کمزوري نه دي. د باینانس الفا په برخه کې دي او ناڅاپي پمپ ترسره کوي. لامل یې دا ده د دغو کوینونو ناڅاپي پمپ چې په کمې سرمایه ګذارۍ سره هم قوي پمپ رامنځته کېدلی سي. راځو دلته هفتهوار ټایم فریم انتخابوو. ګورئ څومره یو لوی ډراپ دغه کوین کړی ده سوارم. یعنې تقریباً که چېرته وګورو تقریباً له یعنې 50 سنټو څخه اوس 0.012 تر دغه ځای پورې راغورځېدلی ده. نو زما له نظره ممکن موږ دغسې یو حرکات په دغه کوین کې وګورو. که چېرته وګورو فالینګ ویج پاټرن کې اوسمهال لپاره قرار لري. که چېرته دا پورتنی ټرینډ لاین ماتېږي، دغه پورتنی ټرینډ لاین چې تاسو ګورئ دغه ماتېږي، نو امکان ډېر د دې شته چې موږ لومړنی ټارګټ به 0.013 وي، د هغه ورهاخوا 0.042 او 0.02. زما په نظر باندې کېدلی سي تر دغه ځای پورې لاړ سي، دغسې یو حرکات رامنځته سي. یعنې که هر وخت چې دغه د فرایز اکشن هر چا زده وي، زما په نظر باندې بهترینه تګلاره ده چې موږ یې د اوږدمهال لپاره د یو کوین اخیستلو د تحلیل لپاره کاروو. نو فرایز اکشن په همدې کې ډېر مهم ده. هغه کسان چې سپاټ ټریډ کوي فرایز اکشن د هغوی لپاره بهترینه تګلاره ده چې ځان لپاره انتخاب کړي. که چېرته پورته خواته دغه ټرینډ لاین مات سي، زما په نظر باندې لومړنی یعنې کوچنی ټارګټ به زموږ او تاسې 0.022 ورپسې 0.040 دغسې تقریباً 0.02 تر دغو ځایونو پورې وي. یعنې دغسې یو حرکات رامنځته کړي. کولی شئ ریسک واخلئ. هغه کسان یعنې دا یوازې یو اټکل ده. هغه کسان چې ریسک اخیستلی شئ کولی شئ دغه کوین له ځان سره واخلئ، ځکه دا ای آی کوینونه دي. په اوسني وخت کې ای آی کوینونو باندې تمرکز ډېر ده او ښه قوي پمپ هم پکې رامنځته کېدلی سي. او بل ما یو بل کوین در سره شریک کړی و چې دغه سپیلې فکر کوم همدغسې یو سپیلې ده. ښه همدغه ده بلکل. ښه دغه کوین یو څه پمپ هم وکړ، خو ولې اوس بیرته راوغورځېده. یعنې کمه اندازه باندې راوغورځېده، ډېر راونه غورځېده. یعنې موږ اول ځل ورڅخه ګټه ویستلې ده، اوس یې ډراپ کړی ده بیرته. ښه که چېرته موږ وګورو تقریباً اوس هم دغه قوي مقاومت کرښه ده د همدغه کوین لپاره چې باید دغه بریک کړي تر څو پورته خواته حرکات پکې رامنځته سي. خو که چېرته له بل اړخه وګورو موږ فالینګ ویج پاټرن چې دغه کوین پکې قرار لري تر اوسه پورې نه ده بریک کړی. که چېرته له دغه برخې یا د دغه ټرینډ لاین څخه پمپ رامنځته سي، ډېر احتمال د دې شته چې یو قوي پمپ پکې رامنځته سي. نو دغه برخو باندې نظر ساتئ.
یعنې کولی سو په دغه ځای کې هم بیرته واخلو 0.012 ته راوغورځېږي او بیا یې موږ د ځان سره واخلو او په لوړو قیمتونو کې خرڅ کړو. په اوږدمهاله توګه زما په نظر باندې یعنې که چېرته مثال د څو میاشتو لپاره وساتو، لومړی ټارګېټ زما له نظره تقریبا 0.0 او له هغه وروسته اولین ټارګېټ دغه 0.018 له هغه ورهاخوا 0.093 او 0.011 او اخري ټارګېټ 0.140 یا 240 دغه ټارګېټونه به وي. د دغو که چېرته وګورو پمپ یې ډېر ناڅاپي ده او ډېر قوي ده. دلته اوس وګورئ دغسې یو ورو ورو پمپ رامنځته سوی ده، همدغه حالاتو ته ورته بیرته ډاون راغلی. ګوره دلته کمزوری پمپ پکې رامنځته سوی، ډېر قوي بیرته یې ډراپ کړی، یعنې تقریبا د 0.15 څخه یې بیرته ډراپ کړی ده 0.40 ته. بیرته ناڅاپه یو قوي پمپ پکې رامنځته سوی ده، ان د څو ورځو جریان کې دغه پمپ پکې رامنځته شوی، شاید یې 3-4 هفتې یې نیولې وي. نو شاید که چېرته موږ دا کوینونه اخلو د اوږدمهال لپاره کولی شئ تاسو پکې سرمایه ګزاري وکړئ د څو میاشتو لپاره. نو ټارګېټونه یې لوړ دي، یعنې اوسنی قیمت 0.018 موږ ته تقریبا یو 15 چنده ګټه ښه په اسانۍ سره راکولی شي. دا هم ښه قوي پروژه ده، کولی شئ له ځان سره یې واخلئ. او بل نور دغه ټاپ کوینونه هر وخت اخیستلی شئ. لینک کوین د اپتوس خو بیخي یو لوی ډراپ وکړ. ما هېڅ داسې اټکل نه کاوه یا داسې یو امید مې نه درلوده چې یو قوي ډراپ به کوي، خو کله چې د مارکیټ وضعیت خرابه سو دغه ټول الکوینونه هغه بیټکوین قیمت ناڅاپي ډراپ وکړو، لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه بیټکوین ډامیننس پورته خواته حرکت وکړو. نو دا اوس وګورئ تقریبا په دغه ځای کې قیمت و 4.95 ډالره، قیمت تر دې ځایه 0.90 ډالرو پورې ډراپ وکړ او وغورځېد. اوس هم د دې لپاره ټارګېټونه لوړ دي. زما په نظر باندې که چېرته مثال سیزن شروع کېږي د دې لپاره به ټارګېټونه لومړني ټارګېټونه 10 ډالره، دغسې 12 او 14 18 یا 20 ډالرو پورې وي. خو دا په وخت سره شاید د 2028 کال په جریان کې موږ د دې قیمت وګورو په همدغه وختونو کې، که چېرته د پروژې هغه ټیم کې تغییر رانغی. نو دا هم اوسنیو شرایطو کې ښه قوي پروژه ده، اوږدمهال لپاره یو څه اخیستلی شو. ګوره اوږدمهال لپاره ډېرې پروژې مثال زما په نظر باندې یوازې چې د څو کلونو لپاره موږ پلان لرو، یو ایتریوم واخلو، یو بیټکوین واخلو، یو سولانا واخلو. غیر له دې باید نور کوم سرمایه ګزاري موږ ونه کړو، ځکه خطر یې ډېر د ریسک یې ډېر ده د دغو کوینونو دغه نورو کوینونو. ولې دا هم قوي پروژې دي، داسې نه وایم چې مثال دا قوي پروژې نه دي. د اوږدمهالې سرمایه ګزاري څو کلونو لپاره 3-4 کلونو لپاره دا زما په نظر باندې ښې پروژې نه دي. خو د السیزن لپاره اپتوس، سی، رینډر، ډاټ دغه کوینونه، لینک کوین دغه بهترینې پروژې دي، کولی شو له ځان سره یې واخلو. نو دغه نظریات چې ما در سره شریک کړل د 2026 کال په جریان کې ممکن یو بیر مارکیټ ووسي، یعنې ټول مارکیټ ډاون راسي، ښکته راوغورځېږي او له هغه وروسته موږ په مارکیټ کې د 2026 کال له نیمایي اخوا بیرته یو پمپ رامنځته شي. اوس ولې دا نظریات ورکړل شوي وو؟ ما خو په شرایطو په ټولو مسایلو باندې معلومات در سره شریک کړل. که چېرته دلته هم وګورو یو بیرش فلک پاټرن جوړوي، بیرش فلک پاټرن په هکله ما فکر کوم ویډیو جوړه کړې ده، کولی شئ هماغه څخه هم استفاده وکړئ. دا هلته وګورئ رایزنګ ویچ هم راځي، خو مثال دغسې یو رسم کو بیرش فلک پاټرن. دا بیرش فلک پاټرن په دې ده ګورئ، یعنې یو فلک ته فلک مطلب بیرغ چې موږ د سرچپه ونیسو په همدغه شکل سره راځي. نو کېدلی شي دغسې یو حرکات رامنځته شي، دغسې تر دغه ځایه پورې دغسې تقریبا تر دغه بیرته ښکته خواته حرکات ترسره کړي. یعنې دغسې همدغه ټرین لاین هم سپورټ کړي له ځان سره، دغسې دغه ټرین لاین تر دغه ځای پورې هم راسي. که چېرته د SMC له اړخه موږ وګورو دلته بریک اف سټرکچر رامنځته سوی ده، په دغه ځای کې له هغه وروسته بیا ډراپ رامنځته سوی، نو کېدلی شي بیرته پورته خواته حرکات رامنځته شي، یعنې دلته یو بل هایر رامنځته هایر لو رامنځته کړي، هایر لو څخه وروسته بیا ښکته خواته حرکات ترسره کړي یا رامنځته شي. اوس نظریات خو مې ټول در سره شریک کړو. زما خپل نظر هم همدغه ده چې ممکن په الټکوینونو کې دومره قوي ډراپ ونه ګورو لکه څنګه چې په بیټکوین کې ګورو، ځکه الټکوینونه تر ټولو لو برخې ته تللي دي.
کېدلی سي د لنډمهال لپاره د بیټ کوین په ډومیننس کې پمپ رامنځته سي، یعنی موږ کېدلی سي تر 3 شپېته پورې د بیټ کوین ډومیننس وګورو، بعد له هغه ښکته خوا د حرکات رامنځته کړي. لومړی ټارګټ به زموږ او تاسې 55 وي، خو هر څه امکان لري مارکیټ دا کېدلی سي دغه سناریو تکرار نه سي او بیټ کوین لپاره 2026 کال تر ټولو بولش کال اوسي او یو قوي پمپ پکې رامنځته سي. خو نظر اوسنیو ډیټاو ته اوسنیو نظریاتو ته د اقتصادپوهانو د تحلیلګرانو د هغوی نظر ما تاسو سره شریک کړی ده. د هغوی د نظریاتو پر اساس باندې امکان ډیر څه چې 2026 کال دی یو بیر مارکیټ وي او د 2026 له نیمایي یا د سپټمبر تر میاشتې پورې مارکیټ ډاون وي، بعد له هغه به پورته خواته حرکات ترسره کوي او دا به هغه شیبه وي چې موږ په رسمي ډول ممکن الت سیزن وګورو، یعنی الټکوینونه به له حده لوی پمپ ترسره کړي، څو چنده په پمپو کې. دا هر څه چې دی وخت غواړي، په اسانۍ سره ګټه په یو څه کې هم نسو موږ کولی، نو باید صبر ولرو. دغه کوینونه چې ما در سره معرفي کړل، دغه سوارمز او جرافین، دغه کوینونه کولی شي د لنډ مهال لپاره ځان سره واخلئ. د الفا برخې کوینونه زه په ټلګرام کې له تاسو سره شریکوم، دا اخلئ د $100 اخلئ، $200 تر ګټه درته کولی شي، یعنی $100 ګټه درته کولی شي. نو دغه کوینونه زه نورې هم انشاءالله نورې قوي پروژې هم در سره شریکوم، کولی شي ریسک ورباندې واخلئ، د ریسک مطابق تاسو ته ګټه هم در کولی شي. خو باید صبر ولرو. ځینې کوینونه ما له تاسو سره شریک کړي، یو څه ډاون راغلي، خو هغه کوینونه به هم انشاءالله بیرته ښه قوي پمپ ترسره کوي. نو دا زموږ معلومات د بیټ کوین په هکله چې له تاسو سره مې شریک کړه، د بیټ کوین سربیره د بیټ کوین ډومیننس او د دې ترڅنګ د ټاپ کوینونو او دغه ځینې نورو کوینونو په هکله. خدای تعالی دې وکړي چې ورباندې پوه شوي وئ. انشاءالله نور معلومات، مهم معلومات به هم له تاسو سره شریکوم او یو پلان به جوړو، نور مسایلو باندې به هم خبرې سره کوو، مهم معلومات به له تاسو سره شریکوم، کوینونه په ټلګرام چینل کې له تاسو سره انشاءالله زه شریکوم. ښه ګټه هم کوي. ځینې کوینونه یو کیوریس په نوم باندې یو کوین ما له تاسو سره شریک کړی، تقریبا 9 چنده پمپ یې ترسره کړ. نو کېدلی شي دغسې یو پروژې هم له تاسو سره نورې هم شریکه کړم تر څو ګټه لاسته راوړئ. نو په الله مو سپارم، خدای تعالی دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وي. ویډیو له ملګرو سره شریکه کړئ او شیر یې کړئ، همدارنګه کمنټ وکړئ کومه برخه کې پوه شوي نه یئ یا پوښتنه لرئ، نو زه ځواب در کوم. د دې ترڅنګ چېرته ټلګرام چینل کې را سره جوین کېږئ، کولی شئ هلته را سره جوین شئ. همالته موږ سیګنلونه هم ورکوو، د سپاټ برخې اړونده فري سیګنل هم ورکوو، همالته هم را سره جوین کېدلی شئ. په الله مو سپارم، ښاد او آباد اوسئ.